د ټول نول تاسو د موټو پتلو والا کارټون په پښتو کې وګورئ. نن خلاصه باید ډېرې زیاتې خوږې دي اسونه چې پتلو ته پټولګي ما پسې راشي دا شوره څه دی وای په تیزی روانو خو موټو په بازار کې سره کپله راواغېست او د وای مخې له لاړې وای ته یې سره کپله وړافول وای وسه شو او صرف ده ته یې کتل نور چاته یې نه کتل ورمنډه یې کړه پسې موټو مخکې وای شاته په منډه منډه کې دواړه د کلي نه بهر ووتل پټو طرف ته لاړه او په لږ ټیم کې موټو وای قابو کو. نو که تاسو هم په پښتو کې دغه رنګې موټو پتلو والا کارټون جوړول غواړئ او ښې ډېرې پیسې پې ګټل غواړئ نو دا ویډیو پوره وګورئ. سکیپ کوئ به بالکل نه مکمل طریقه کار درته ښیم چې څنګه تاسو په پښتو کې دغه رنګې موټو پتلو والا کارټون جوړولی شئ او که تاسو په دې باندې په یوټیوب فیسبوک ټیک ټاک کې ویوز وڅارئ په میلیونز کې ویوز راځي او داسې چینل په زرونو ډالرز ګټي. د اے دور دی بالکل تاسو په اسانه باندې جوړولی شئ. هیڅ قسم هیوي سیسټم هیوي سافټویرز ته ضرورت نشته بلکې تاسو د اے په مرسته سره په خپل انډرایډ آیفون موبایل کې جوړولی شئ. تاسو په ټیم هم نه لګي ټیم ټول ما ضایع کړی دی. تاسو مې پرومپټ تیار لیکلی دی صرف یې کاپي کوئ خپل سین ورته ډیفاین کوئ خپل سین ورته ووایئ تاسو له به پرومپټ تیار کړي د هغې پرومپټ مطابق به تاسو له سینز جوړوي او هغه تاسو بیا په کیپکټ کې راوځئ کولی شئ او ځان له دغه رنګې کارټون سازولی شئ. اوس کولی څنګه چې مکمل طریقه کار درته ښیم چې څنګه تاسو پرومپټ کاپي کولی شئ. د هغې دپاره تاسو د هر سین دپاره پرومپټ څنګه تیارولی شئ بیا تاسو د هغې نه ویډیو څنګه جوړولی شئ او په هغه ویډیو باندې بیا تاسو وایس اوور څنګه کولی شئ. مکمل طریقه کار دی مخکې به چا په دې باندې په پښتو کې ویډیو نه یې سازه کړي اول ځل اویس خان سکلز تاسو له راوړه نو ستاسو هم حق جوړېږي که تاسو چینل نه یې سبسکرایب کړئ لازمي سبسکرایب کړئ ویډیو شیر کړئ او که ویډیو در باندې مزیداره ولګېده پیدم ترې واخیسته نو په کمنټ کې ډن ضرور ولیکئ. نو زه موبایل سکرین طرف ته او مکمل هم پوهه کوم. نو زه رالم خپل موبایل سکرین طرف ته. د ټول نه اول خو موږ ضرورت دی یو ماسټر پرومپټ. دا پرومپټ ډېر زیات ضروري دی. ولې ضروري دی ځکه دې پرومپټ په ذریعې باندې موږ جنریټ کوو نور پرومپټ د هر سین دپاره او موږ له پکې هیڅ کول نه دي پکار دغه پرومپټ صرف پیسټ کول دي چې کم سین تاسو جنریټ کوئ کم یو سین هم ستاسو پکار په رومن اردو کې ورته وایي ماله دا سین جوړ کا بالکل د موټو پتلو به درله هغه سین جوړوي. اوس دغه پرومپټ په تاسو په کوم ځای کې میلاویږي نو که تاسو په فیسبوک کې ویډیو ګورئ نو تاسو په فرست کمنټ کې لینک میلاو شي په هغې باندې کلیک کړئ. که تاسو په یوټیوب کې ګورئ نو ډسکرپشن ته لاړ شئ او په هغه لینک باندې کلیک کړئ. چې کله هم تاسو په هغه لینک باندې کلیک کړئ نو تاسو پرومپټ میلاو شي. بس کوم ځای کې به درته میلاو شي تاسو به دغه رنګې سکرین اوپن شي لاندې به سکرول کړئ. دا پرومپټ چې کوم دی په کمنټ سیکشن کې نه راځي نه په ډسکرپشن کې ډېر زیات ټیکسټ دی پکې ډېر اوږد غټ پرومپټ دی ماسټر پرومپټ دی. کم پرومپټ دی تاسو په سکرین ښکاري دا کم چې دا ودې غونته بیکګراونډ دی دا پرومپټ دی. دا دلته برې ورته لیکلی دی پروفیشنل اے آی کارټون پرومپټ. د دې یو نه واخله تر تاسو به لاندې راځئ ډېر غټ پرومپټ دی او د دې ځګي پورې د کوالټي د دې پورې به تاسو کاپي کوئ. نو څه به کوئ دا به تاسو د دې سر نه راواخلئ دې ځګي نه په دې باندې به لانګ پریس وکړئ چې کله تاسو دې باندې لانګ پریس وکړئ دا چې کوم دی لاندې به دې سره راولئ دې ځګي پورې او به تاسو پرې کاپي باندې کلیک کړئ. ستاسو سره پرومپټ چې کوم دی دا کاپي شو. پرومپټ تاسو کاپي کړو ستاسو کار وشو. اوس به تاسو کوئ بیک په راشئ په خپل موبایل کې به چیټ جی پی ټي کولاو کوئ. چې کله تاسو چیټ جی پی ټي کولاو کوئ اوس دلته کې به تاسو دغه پرومپټ پیسټ کوئ. پیسټ هم کو اوس په یو لاین لاندې راشي او دلته کې به تاسو ولیکئ تاسو له کم سین پکار دی. نو زه ورته اوس دلته کوم چې داسې سین درله جوړ کړه چې موټو پتلو چې کوم دی دا په بازار کې رواني او موټو ته مطلب لوږه ولګي هغه دې په خېټه باندې لاس راکاږي داسې سین زه جوړوم. نو پهلنی سین چې کوم دی دغه رنګې جوړ کړئ زه به ورته دلته ولیکم چې موټو نو چې کله تاسو دا پرومپټ دا ماسټر پرومپټ چې کوم دی پیسټ کوئ صرف یو ځل به پیسټ کوئ. پیسټ هم کو بیا چې ستاسو څه پکاري کم سین پکاري او ورته وایئ. ما ورته اوس ولیکلو چې موټو پتلو چې کوم دی په بازار کې رواني او موټو ته چې کوم دی لوږه به ورته ولګي او د ده په ذهن کې به سموسې راشي په سوچ کې او د دې نه پاس چې کوم دی په خېټه باندې لاس راوکاږي داسې سین راله جوړ کا نو دا به څه وکړي زه په دې ایرو باندې کلیک کړم. چې کله زه په ایرو باندې کلیک کړم اوس دې نه بعد تاسو له بار پرومپټ انټر کول نه دي پکار. اوس چې دې نه پس تاسو بل کم سین پکار دی او ورته وکړئ بل کم سین پکار دی او ورته ورکړئ. اوس چې کوم دی لوکیشن نو مالې چې کوم دی دا پرومپټ ولیکلو دا د دې ځګي نه واخله دا به زه دې کاپي کوم د کوم ځای پورې چې ماله پرومپټ لیکلی دی او زه څه وکړم د هغه ځګي پورې به زه کاپي کړم. اوس چې کوم دی د اخري یخه پورې دی ماله ډېر اوږد پرومپټ ولیکلو تاسو لیدلی شئ د دې ځګي نه واخلئ د دې ځګي نه واله د دې نه واله د دې ون لوکیشن نه دې نه واله او د دې اخره پورې ماله پرومپټ ولیکلو دا صرف یو پرومپټ دی. دا چې کوم دی دا د پهلني سین پرومپټ دی خو په دې کې اوس د موټو هولیه بیان شوي دا په دې کې د پتلو بیان شوي دا هغه کارټون ټایپ دی. اوس چې کوم دی دې نه به موږ جوړو سا ویډیو دا د ویډیو پرومپټ دی. نو ویډیو چې کوم دی تاسو په فری هم جوړولی شئ پیډ هم جوړولی شئ. پیډ چې کوم دی تاسو په ګروپ کې جوړولی شئ فری چې کوم دی تاسو په ګوګل پلو کې جوړولی شئ. ګوګل پلو تاسو له ډیلی چې کوم دی 100 کریډټس درکوي په هغه کې تاسو سازولی شئ.
نو چې کله په هغې کریډټس ختم شي نو تاسو بیا دې چلو کوئ چې تاسو سره 2-3 جیمیل د بل جیمیل نه پکې ساین اپ شئ بیا چې کوم دی نور کریډټس بل درکوي نو دغه رنګې پکې تاسو ویډیو سازولی شئ ډیلي 24 ګنټو کې تاسو کریډټس درکوي هغه استعمالوي جیمیل ته بدلوي پیډ چې کوم دی ګروپ که تاسو پیډ واخیستو نو ډېر ښه دی ځکه په هغې کې په اسانه جوړېږي او دواړه طریقې درته ښیم یو درته نه ښیم دواړه طریقې درته ښیم چې څنګه تاسو په ګروپ کې سازولی شئ څنګه تاسو په ګوګل فلو کې فری سازولی شئ اول درته فری والا طریقه ښیم بیا درته پیډ ښیم اوس فری څنګه جوړېږي را به شئ ګوګل ته په ګوګل کې بدلته کې سرچ کوي فلو FLO یا ولیکئ ګوګل فلو دا اول نمبر ویب سایټ چې کوم راشي دی دا به تاسو اوپن کړئ چې کله تاسو دا اوپن کړئ اول نمبر ویب سایټ تاسو اوپن کو دغه رنګ انټرفیس په تاسو ته شو شي لاندې به معمولی سکرول کوئ دلته کې لیکلی کریټ ویت فلو تاسو پرې باندې کلیک کوئ دی کریټ ویت فلو پرې باندې به تاسو کوئ کلیک به پرې واخلئ اوس چې کله تاسو پرې باندې کلیک کوئ نو تاسو موبایل کې څومره جیمیلز دی به تاسو سره راوړي تاسو پکې کم یو باندې جوړول غواړئ هغه سلیکټ کړئ چې کله تاسو سلیکټ کړئ بیا به دغه رنګ انټرفیس تاسو شو شي دا دواړه ټاګلز چې کوم دی فرست ټایم کله تاسو ګوګل فلو استعمالوئ تاسو نه غواړئ بیا سیکنډ تھرډ ټایم چې استعمالوئ نو بیا څه نه کوئ دا پکې نه وي بیا تاسو دواړه ټاګل سلیکټ کړو په نیکسټ باندې کلیک کوئ بیا دغه رنګې دوی خپل یو پالیسي ده چې مطلب د هر پلیټفارم خپل پالیسي نو دوی ته خپل پالیسي شو کولی چې لاندې راشي دلته چې کله لاندې راشي په کنټینیو باندې به کلیک کوئ په کنټینیو باندې کلیک کوئ اوس چې کله دا وکړئ تاسو به دغه رنګ انټرفیس شو اوس دلته کې به لیکلی نیو پروجیکټ تاسو پرې باندې کلیک کوئ چې کله تاسو پرې باندې کلیک کوئ بیا تاسو دغه رنګ انټرفیس شو شي تاسو کار وشو اوس چې کوم دی تاسو یوټیوب له ویډیو سازو یوټیوب سایز کې فیسبوک سایز کې کنه ټیک ټاک مطلب ریل سایز چې کوم دی د هغې لپاره به تاسو دلته کې کلیک کوئ د ویډیو پرې باندې به کلیک کوئ نو اول چې کوم دی یوټیوب سایز دا دی ابره او دغه چې کوم دی د ټیک ټاک سایز هغه دا دی فریم دې ته موږ فریم وایو دا تاسو فریم سلیکټ کړئ ما ټیک ټاک سلیکټ کړو اوس دیو به تاسو یو ویډیو جوړول غواړئ که دوه که درې نو مطلب یو دوه جوړې کړئ هم ټیک ټاک که درې څلور جوړول غواړئ هم جوړولی شئ که یو جوړول غواړئ وایي چې کریډټ مې زر ختم نه شي نو یو سلیکټ کړئ خو زه چې کوم دی دوه جوړوم چې کومه یو مې خوښه وه هغه به راواخلم یا به د دواړو نه بدل انګل به راشي نو دواړو نه به راواخلم دا یې جوړ کړو مطلب دوه ویډیوګانې راله جوړ کړه او ویډیو راله جوړه کړه فریم چې کوم دی ټیک ټاک او مطلب دوه راله جوړې کړه دا وشو اوس به تاسو په دې ځای باندې کلیک کوئ او دلته کې لیکلی دی وټ ډو یو وانټ ټو کریټ تاسو څه جوړول غواړئ نو چې کوم پرومپټ تاسو کاپي کړی اوس چیټ جی پی ټي باندې تاسو جوړ کړو هغه تاسو دلته کې پیسټ کوئ پیسټ هم کو په ایرو آیکن باندې کلیک کوئ اوس په تاسو له دوه ویډیوز جوړې کې روانې دي زه اوس وایم چې تاسو ټایم ضایع نه شي نو زه به دا سکپ کړم نو دا یوه ویډیو تیاره شوه دغه رنګې دا ویډیو به تاسو ډاونلوډ کړئ ځان سره په ګیلرۍ کې سیو کړئ بیا به تاسو څه وکړئ واپس به راشئ چیټ جی پی ټي ته او په چیټ جی پی ټي کې به تاسو اوس واپس چې کوم دی پرومپټ نه انټر کوئ ستاسو چې کوم دویم سین پکار دی کم سین هم پکار دی لکه په دې پسې چې اوس تاسو دغه دی لاړ به شي دوکان ته به لاړ شي په دوکان کې به ډېر شي سموسې پرتې نو ورته تاسو دلته کې ولیکئ چې موټو پتلو چې کوم دی دواړه به دوکان ته لاړ شي او موټو به د سموسو دوکان ته ورشي او سموسې به وخوري مطلب ډېرې زیاتې به وخوري چې څنګه سینس تاسو پکار دی او تاسو دلته کې ولیکئ په رومن اردو کې او په نیکسټ کلیک کې پرومپټ به تیار شي راوړئ فلو ته واپس اپلوډ کړئ نو دغه رنګې تاسو له به جوړ کړي واپس تاسو ډاونلوډ کړئ بیا تاسو دا په کیپ کټ کې یو ځای کولی شئ کیپ کټ کې څنګه یو ځای کولی شئ تر وروسته ښیم خو اوس تاسو په ګروپ کې څنګه جوړولی شئ ستاسو سره پرومپټ شته را به شئ ګروپ ته ګروپ په اوپن کړئ کم کسانو سره چې ګروپ ته پیډ یې اخیستی دی را به شئ ګروپ په کولا کوئ په ګروپ کې ډېر په اسانه جوړېږي تاسو پرې کریټ ویډیو باندې کلیک کوئ چې کله په کریټ ویډیو باندې کلیک کوئ دلته به راشئ اوس دلته چې کله تاسو راشئ دلته دې ویډیو ته به راواړوئ او پرومپټ چې کوم دی تاسو دلته کې پیسټ کوئ پیسټ هم کو اوس دلته کې تاسو لږ سیټینګ کولی شئ په دې سیټینګ باندې به کلیک کوئ چې کله تاسو پرې باندې کلیک کوئ ټیک ټاک ته پرې جوړوئ ټیک ټاک ته راولئ 10 سیکنډ نه جوړوئ بالکل او 720 FPS کې جوړو او تاسو مکمل سیټینګ وکړئ چې کله تاسو سیټینګ په کراس باندې کلیک کوئ دې نه بعد پر ایرو باندې کلیک کړئ کله تاسو په ایرو باندې کلیک کړئ تاسو سره ویډیو سازول سٹارټ شي کله سو ته ورشي تاسو ویډیو به تیار شي ډاونلوډ کړئ د دې ځای نه ډاونلوډ کیږي چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ واپس په تاسو راشي کیپ کټ په اوپن کړئ په کیپ کټ کې به تاسو بری پلس آیکن باندې کلیک کړئ او چې څومره سینز تاسو کریټ کړي او ټول تاسو 1 بای 1 راواخلئ چې کله تاسو راواخلئ دلته کې به تاسو سینز چې کوم دی دغه رنګ دا زما سره یو سین دی بیا چې کوم دی دا دویم سین شو دا چې کوم دی دریم سین شو دا درې وړه سینز ما جوړ کړیو اوس په تاسو کوئی په دې باندې تاسو وایس اوور کوئ څنګه وایس اوور وکړو دلته کې به تاسو راشي دا آیکن تاسو ښکاري دا اډیو په دې اډیو باندې تاسو کلیک کړئ چې کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ او دلته به تاسو بیا په ریکارډ باندې کلیک کړئ په ریکارډ باندې کلیک کړئ په دې باندې تاسو کله لانګ پریس وکړئ نو ریکارډینګ به سٹارټ شي تاسو په څه ویل غواړئ اپ تاسو ویلی شئ لکه زه دلته ویل غواړم نن ما ډېرې زیاتې سموسې وخوړلې او بازار هم ګرم و په دې کې شور شو مطلب دا شو ګره دغه رنګي د خلک رامنډ وایي که دې کې تاسو چغې ایستلی شئ چغې وباسئ
څنګه به کې ما ایستلې ده بالکل د اواز چې کړی دا زما دی کم تاسو ډیمو ویډیو وکتل نو اوس چې دا ویډیو تاسو تیاره شوه دا وایس دا زما وایس ما ډېرې زیاتې سموسې وخوړلې او بازار هم ګرم و. نو تاسو په صفا ځکه کې اوس په حال کې ناست یم په سټوډیو کې ناست یم نو اواز لږ داسې گونج کېږي غونډه کې تاسو پرې باندې کلیک کوئ چې کله پرې باندې کلیک کوئ دلته به راشئ دلته چې کوم دی آډیو افیکټ باندې به کلیک کوئ چې کله تاسو په آډیو افیکټ باندې کلیک کوئ ډېر شي افیکټ وایس کریکټرز ته به راشئ او ما چې کوم استعمال کړی دی د موټو دپاره نو هغه دا یو دی ښه لږ به لاندې سکرول کوئ سکرول به کوئ ما چې کوم استعمال کړی دی نو هغه دا دی دا سنټا دی که څه نوم دی دا ما استعمال کړی دغه رنګې تاسو د هر کریکټر اواز چې کوم اوس د پتلو دپاره تاسو یو نری اواز استعمالولی شئ د ایلپ دی که څه دا هم تاسو استعمالولی شئ ساوند وګورئ د خپلې خوښۍ تاسو پکې ساوند چینج کولی شئ بیا چې کوم د فیمیل هغه اواز دی کوم چې د فیمیل اواز دی د موټو دپاره ما دغه استعمال کړی دی او زیاتره چې خلک کوم پښتو کې د سټورۍ دپاره استعمالوي نو هغه جیسی دی را به شئ لاندې به سکرول کوئ دلته کې به چېرته لیکلی جیسی ګورئ دا ها دا دی دا تاسو لیدلی شئ جیسی تاسو ته په سکرین ښکاري جیسی پرې باندې به کلیک کوئ تاسو بس اواز وینئ کوم چې پښتو سټوریز دپاره استعمالېږي نو هغه دا اواز دی اوس تاسو کتلی شئ وایس چې کوم دی چینج شو ګورئ دا ها د دې پورې دغه جیسی پې ما یې پلی کړو جیسی دا ساوند دی ګورئ دا ما ډېرې زیاتې سموسې وخوړلې او بازار هم ګرم و په دې کې شور شو نو دغه رنګې تاسو بل سید ریکارډ کوئ خو کوشش کوئ چې دویم ریکارډینګ تاسو کوئ لکه دا یو خبره ختمه شوې نه او دی بل تاسو بیا ډایرکټ راځئ په ریکارډ کلیک کوئ نو په دې نه سټارټ اخلئ نو تاسو چې کوم سټوري دا به ډېره مزیدار راځي څوک به بور کېږي نه دغه رنګې چې کله تاسو دا ریکارډ کوئ بیا تاسو ډاونلوډ کوئ تاسو په ټیک ټاک یوټیوب فیسبوک کې شیر کولی شئ نو هم په دې طریقه باندې تاسو په اسانه باندې کارټون سازولی شئ موټو پتلو والا په پښتو کې اوس که تاسو وایئ چې دې نه به موږ پیسې څنګه ګټلی شو نو که تاسو وایئ چې فزیکل کلاسز ارینج کا تاسو به زما خواته راځئ زما خواته به زه به تاسو ته طریقه کار ښیم چې څنګه تاسو دغه رنګې ویډیو جوړولی شئ بیا تاسو د دې نه پیسې څنګه ګټلی شئ مکمل به هم ګایډ کوم یو میاشت 40 ورځو کې به زه تاسو مکمل ګایډ کوم او تاسو به بیا پیسې ګټلی شئ نو کوم ملګري چې خواهشمند دي ماته په کمنټ کې یس ولیکئ او زما سره په ټیک ټاک کې رابطه وکړئ اس ام اس راته وکړئ په ټیک ټاک کې نو انشاءالله هغه کسان له به زه یو فزیکل کلاس ارینج کړم او تاسو به زه مکمل پوهه کړم چې څنګه تاسو په اے آی باندې ویډیو سازولی شئ چې څنګه تاسو بیا د هغې نه پیسې ګټلی شئ په فیسبوک کې ټیک ټاک کې خو که چینل هم نه یې سبسکرایب کړی لازمي سبسکرایب کړئ الله حافظ